نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. شازیه په اندېښنه وه چې مجیب او مینه د اوږدو رخصتیو له وجې ټوله ورځ په لوبو تېروي او په کور کې درس نه وایي. شکیبا د هغې اندېښنه په ځای وبلله او ویل چې که شازیه د درس لپاره وخت ورته ونه ټاکي، اولادونه به یې په ښوونځي کې له ډېرو ستونزو سره مخ شي. اوس به له مجید څخه واورو چې ولې خپل زوی مجیب ته په غوسه دی. مجیب هم په همدې ډله کې دی. مجیبه، او مجیبه، والکه ولې غږ نه کوې؟ تا ته وایم. ما ته وایې پلاره؟ او تا ته چې نه وایم نو چا ته وایم؟ ژر دلته راشه. همدا لوبه چې خلاصه شي درځم. همدا اوس دستي راشه، لوبه خوشې که. ښه ده، دا به درځم. ژر راځه هله. څه دې راته وایې پلاره؟ سبقونه دې لوستلي چې فوټبال لوبه کوې ها؟ نه پلاره. نور به لوبې ته نه راځې. په کور کې کښېنه، سبقونه دې ووایه. چې سبقونه دې خلاص شو بیا که لوبه هم کوې څه درته نه وایم. سبقونه نشته پلاره، څه شی ووایم؟ ولې نشته؟ کتابونه نه لرې؟ ښوونکي درته نه دي ویلي چې د ژمي په رخصتیو کې خپل سبقونه ولولئ؟ ویلي به وي، خو کرنتینو د کورونا وبا ګډه وه، سبق مبق هېڅ نه و، ټول ښوونځي رخصت و. ډېر مه غږېږه، وروسته تر دې به تا او مینه دواړه په کور کې خپل سبقونه زده کوئ. که داسې مو ونه کړ سخته سزا به در کوم. ښه ده، بیا یې وایم. نوی درسي کال مو پیلېږي، د تېرو سبقونو ازموینې درنه اخلي او بیا به بل ټولګي ته ځئ. خیر دی، بیا به دا ټول کارونه وشي. څنګه به وشي چې ته سبق ونه وایې؟ که همداسې تنبلي او بېغوري وکئ نور ټولګیوال به درنه مخکې شي او تاسې به ترې وروسته پاتې شئ. کله چې ښوونځي پیل شول هماغه ساعت هماغه مسلات. اوس مې سبق ته زړه نه کېږي، ټول ملګري مې لوبه کوي، زه څنګه سبق ووایم؟ مجیبه، خبره مې په خلاصو غوږونو واوره. ښه ده، غوږ مې نیولی. مور دې درته مهالویش جوړ کړی، د سبق وخت به په لوبو نه تېروئ، نه تا او نه مینه. سبق مو چې زده شول بیا وروسته له هغې لوبې وکئ، پوه شوې که نه؟ خیر دی پلاره، اوس مې پرېږده چې خپل ملګرو سره لوبه وکړم، چې لوبه خلاصه شوه دستي کور ته درځم. زما خبرې لکه چې ستا مغزو ته نه رسي که څه؟ داسې مې خوشي که پلاره. خوشي کوم. کور ته دننه شه، همدا اوس دې په سبق کښېنوم. داسې بې خوند او بې مزې ژوند به څه کوم؟ زه به مې خپله سندرې واورم. ګواکې الادا ده؟ پلاره ته څنګه چې د نیمه شپه کې ما کوټې ته راغلې، جوړ خو به یې؟ و ګواکې روغ جوړ یم. دا ده چې که نو دغه پوښتنه زه له تا نه کوم. ګواکې څه شی شوي چې خوب نه درځي او د شپې تر دې ناوخته ویښ ناست؟ له ټاپه مې سندره اورېده. ګوره ټیپ غلی که، ګواکې په بالښت د سر ولګوه او قرار ویده شه. دا ده چې که نو سبا لکه خیر بیا به بازار ته ځي او په خپل کار به لګیا کېږي. خوب مې له سترګو الوتی دی پلاره. چې خوب نه درځي په ځای کې دې پرېوځه او استراحت وکړه. ګواکې دا ده چې که نو ټوله ورځ دې ستړې ستومانه په دوکان کې تېره کړې ده. نو استراحت به څه وکړم؟ ګواکې والکه الادا ده، دا څه ګډې وډې وې چې نه خوب کې او نه استراحت خوند در کوي. ګواکې وایي چې څه چل در باندې شوی؟ زه خیر پلاره پرې مږده. ګواکې هره خبره چې په زغر دی راته وکړه. د څه سوداګانو دې مازغه درته ناکراره کړي چې ان خوب یې ستا د سترګو الوځولی دی؟ نه پوهېږم پلاره. ګواکې څنګه نه پوهېږي؟ لیونی او سرباد خو نه یې چې له ځانه بېخوده. بس لیونی مې وبوله پلاره. الادا ده، سپینه خبره وکړه، سپینه. ګواکې په دغه او هغه ځان مه تېروه. چې سپینه یې غواړې نو په زړه مې د غم د لړو څپې خورېدي.
ځکه خو ژوند خوند نه راکوي. ګواکې دا د څه که نو د څه شي غم یادې لکه چې بیا دې د مستریتوب کارونه پرېښي او د مینې او عاشقۍ کاروبار دې پیل کړی. دنیا ظالمه ده پلاره، که په سر کې د سپي نه مو لګي څوک د خپلې خوښې ته نه پرېږدي. ګواکې بچو ښه در باندې پوهېږم چې واده غواړې. دا د څه که نو نجلۍ مې درته وکتله خو تا ورسره واده ته غاړه کېنښوده. پلاره زه به له هغې نجلۍ سره واده کوم چې زړه مې غواړي، نه هغه چې تا راته کتلي. دا د څه که نو دا خوبونه مه وینه چې خرابوي دي. د فتح خان لور ته مه په تمه کېږه، ویمې عمر به دې عبس تیر شي. کاشکې مې داسې په زړه منلی شوی پلاره. د زړه او د عقل خبرې بیلې دي. ډېره خواري مې وکړه خو دا مې د زړه کار دی. ګوره نه دا د بچو ساده کېږه مه، عقل دې سر ته راوله. که دا د څه که نو له دې خبرو تیر شه او خپل کار او روزګار ته دې پام واړوه. دا څه شی شو؟ ما نه خو ټول درسونه هېر شوي، اوس به څه کوم؟ په څه شي لګیا یې مینې؟ نه ګورې چې په څه لګیا یم؟ آفرین، ډېر وخت وروسته دې کتاب راخیستی. ځکه خو راته سخت دی، زړه مې ورته تنګ شو. نو چې زړه دې ورته تنګ شو بند یې که او راځه چې لوبې وکړو. چا خو در باندې په زور نه دی راخیستی. مور ویل چې نور به یو ساعت دوه خپل کتابونه ضرور اخلئ، خو دا چې د کورونه اوږده رخصتي شوه او موږ کتابونو ته شا کړه، اوس مې زده شوي درسونه هم هېر شوي. ځه غم یې مه کوه، ته هسې ساده یې چې نه دې زده کېږي پرېږده یې. ولې یې غم ونه کړم؟ بس ما خو درته وویل چې سر دې مه خوږوه، چې مکتب شروع شو بیا به ورسره ګورو. نو مور او پلار ته به څه وایو که پوښتنه رانه وکړي؟ زه خو در سره یم که نه، هغوی به هېڅ پوه نه شي. ته څه کوې؟ ګوره کتابونه به خلاص کړو او همدلته کوټه کې لوبې کوو. هغوی به داسې فکر کوي چې موږ درس وایو. نه نه زه داسې نه کوم. ولې نه کوې؟ دا دوکه ده. بس خوښه دی. که مور پوه شي نو همداسې مو نه پرېږدي. نه پوهېږي، بېغمه اوسه. زه ډارېږم. موجیبه خیر یې راشه مرسته راسره وکړه چې درسونه مې زده شي. اوس پوه شوم چې څومره ډارنه یې او ما ته خپله ټکی نه راځي. تا ته به څه در زده کړم؟ ګوره تا ته خو مور معلومه ده، که پوه شي نو ډېره به په غوسه شي او وهل به راکړي. ته هسې خپلې خبرې تشلی، دومره چې ډارېږي بیا نو خپل کار کوه. ښه که زه او ته په لوبه بوخت یو او مور راشي بیا؟ داسې پلمه به ورته وکړم چې هېڅ هم راته ونه وایي او ته مو وایې چې آفرین. ته ځان سره ما هم په غم ککړه وې. راځه لوبه به وروسته وکړو، اوس به درس ووایو. راځه راځه، د درسونو غم مه کوه، لوبه کوو. کومه لوبه؟ پټه ګوته. دا لوبه زما ډېره خوښېږي خو بیا دې پکې خور راوایسته. بس که نو لوبه شروع شوه. غوټۍ وا غوټۍ، دا دی دا راغلم. ته یوه لوټه اوبه در سره راوړه. وی دا ولې؟ ته خو ټول په خاورو دوړو ککړ شوی یې. خو ته اول اوبه راوړه بیا پوښتنې کوه. اوبه به اسانه شي، خو دا راته وایي چې څه شوي؟ هېڅ هم نه دي شوي. نو ولې په دې حال یې؟ لکه چې بیا دې چا سره جنجال کړی که څنګه؟ جنجال مې نه دی کړی غوټۍ، لښتي کې وغورځېدمه، فکر مې ګډ وډ و، پښه مې خویه شوه. ستا بیا ولې فکر ګډ وډ و لال بازه؟ خیر خو به یې، زما دې اندېښنه کړه. بس د پلار له لاسه مې راباندې داسې ورځ راغله، په جنجال یې واړولو. اوس هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړمه. ولې ته کاکا پسې ولسوالۍ ته نه وې تللی؟ تللی ومه، معلم صاحب رحیم مې له ځان سره بیولی و. خو څه؟ خو مونږ ویل چې ولسوالۍ کې به د خلاصي هڅه وکړو، خو له بده بخته چې ونه شوه. لکه چې پر دل ښه اوږده عریضه پرې کړې چې بیخي خلاص نه شي. پر دل عریضه کړې. کاکا دې ولیدو څنګه و؟ نه که نه، ومې نه لیدو. ولې لیدو ته هم څوک نه پرېږدي؟ نه، پلار مې ولسوالۍ کې نه و. ولې هغه خو یې ولسوالۍ ته وړی و که نه؟ اوس یې ولسوالۍ نه بیولی. چېرته؟ لکه چې د تحقیقاتو لپاره یې ولایت ته وړی.
یو خو د حکومت په کارونو د چا سره هیڅ نه خلاصېږي. بس څه به وکړو، اوس خدای راوستی. دا به اوس څنګه کېږي؟ هېڅ نه پوهېږم غوټۍ، لاره نه ورکه ده. اوس کور هم نشم پرېښودلی چې ولایت ته ورپسې لاړ شم. بس الله دې خپل رحم وکړي. دعا به کوو چې ژر بېرته را خلاص شي. امین. ښه غوټۍ، اوس که د پوښتنې خلاصې شوي نو ژر راته اوبه راوړه چې دا لاسونه او پښې مې ومینځم. دستي درته راوړم. لږ صبر، جامې به دې بدلې کړې. سمه ده. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. ناظر په ویره کوټې ته راننوت او ماجبینې ته یې وویل چې سپیو حمله پرې وکړه، نږدې یې داړلی و. ماجبینې په نیمه شپه کلینیک ته د ناظر تګ له خطره ډک وباله او هغه یې ملامت کړ چې ولې سهار وختي کلینیک ته نه ځي. اوس به له کریم څخه واورو چې د څه لپاره کلینیک ته راغلی او ولې ناظر ته په غوسه دی. شاباس، داسته دی ویل شي همداسې په کتار کې ودرېږئ. آفرین، ګورې ډېر ښایسته ښکاري له خیره سره. زه به تر څو پورې په کتار کې ولاړم ناظره؟ نور ډېر کارونه لرم. اوهو، تا ته دی ویل شي کریمه د څه لپاره له کتار راووتې؟ لرې د له مخې په خپل ځای ودرېږه او د کلینیک نظم به نه خرابوې. ګورې دا څه وایې ناظره؟ زه نو د څه دپاره په کتار کې ودرېږم؟ په ما باندې ناوخته دی، ډېر کارونه لرم. ته که کار لري او که نه لري، تا ته دې ویل شي په ما پورې اړه نه لري. څه چې زه درته وایم هماغسې به کوې. ګوره ناظره، موږ او تاسو د یو کلي خلک یو. خیر دی که ته اوس په کلینیک کې مقرر شوی، نو دومره نازواني خو مه کوه. ما پرېږده چې لاړ شم. ما په دې خبرو نشي تېر باستی له خیره سره. تا ته دې ویل شي دا کلینیک دی، کلینیک. ناظره، زه ناروغه نه یم چې په کتار کې مې دروي. د یو بل کار دپاره راغلی یم. خو ما ته یې وایه که نه، د څه کار لپاره راغلی؟ سمه ده، نو چې نه مې پرېږدې درته وایم. خبره دا ده چې ما ګلالۍ ته کلچې راوړي دي، کلچې هغې ته ورځم. څه شی کلچې دې راوړي دي؟ ته یې راښکاره کړه له خیره سره. نه 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 نه، مه یې راښکاره کوه. تا ته دې ویل شي وایم که سره زر هم راکوي نو بې نوبته به دې پرېنږدم. کومه خبره خو ته نه پوهېږې ناظره. اوس نو په زور ننوځمه. څه دې ویل شي ناظر یې چا ته اجازه نه ورکوي چې قانون په پښو لاندې کړي. پوه شوې له خیره سره که نه؟ تر اوسه خو مې حوصله درته وکړه، اوس مې نور وګرځوه چې پته درته ولګېږي. زه هېڅوک بې نوبته نه پرېږدم. ما قسم کړی چې په خپله وظیفه کې به خیانت نه کوم. تا ته دې ویل شي کریمه، وایم تر څو چې زه ژوندی یم که نه، نو بې نوبته به رانه لاړ نه شي له خیره سره. سمه ده، مو مې پرېږده، مګر ته خو به م د کلینیک نه راوځې، یا به دې زم خوښ شمه. پوه شو که نه؟ لرې د له مخې خوشې راسۍ مه کشوه. ناظرګل دې اوس د کلینیک رسمي کارمند دی او له خیره سره له ډېرو غټو غټو خلکو سره راشه او درشه لري. تا ته دې ویل شي هسې ځان باسه، ګنې عریضه در باندې کوم او سخته سزا به در کوم. درنه ومې ګټله. نه نه، ته غالۍ کوې مجیبه. ډک لاس دې رانه پټ کړ، ما ته د خالي لاس را مخکې کړ. اوس زور در کوې، خود به هم دا وایې لوبه مې درنه وګټله او سمه مې درنه وګټله. زه یې نه منم، غالۍ دې وکړې. ونیسه بیا د لاسونه راښکاره کړه، ګنې له تا سره لوبې نه کوم. خوشې مه په غوسه کېږه مینې، غالۍ مې نه دي د سره کړي، سمه لوبه مې وکړه. ولې به نه په غوسه کېږم؟ زه دې خطا کړم. هسې تا پام ونه کړ، ما چپ لاس درته ښکاره کړ او هغه خالي و، ډبره مې په ښي لاس کې نیولې وه. زه یې نه منم.
که یې منې که یې نه منې لوبه مې ګټلې ده اوس څه په لاس نه درځي. نه له ما سره به لوبه له سره کوې تېر ځل د غالۍ وکړې. مجیبه په لاس کې دې څه دي ولې د شاته پټ ونیو تېره ښکاره که. هېڅ هم نه دي مورې. ما ته درواغ مه وایه ژر د لاس راښکاره که که څه نه وي نو بیا دې ولې شاته پټ نیولی. په لاس کې مې ډبرې دي پټه ګوته مو کوله. بیا مو لوبې شروع کړي دي ولې درس نه وایاست ها ټوله ورځ مو په لوبو تېره شي. ما لوبې نه کولې مورې مجیب راغی ویلې چې راځه لوبې وکړو زه یې هم له درسه ویستم. ولې مجیبه که ته په خپله درس نه وایې نو مینه ولې نه ورته پرېږدې ها. ما مینه له درسه نه دی ایستلې په خپله یې نه وایي هسې کتاب مخته نیولی یې. مجیب دروغ وایي مورې زه درس وایم. نو کله پرې پوهېږې هسې د کتاب مخې ته نیولی او پاڼې اړوې. مینې مجیب رښتیا وایي. خود رښتیا وایم مورې نو څنګه به یې زده کوي. ته یو ځل مینه خبرو ته پرېږده راته ووایه د مجیب خبرې رښتیا دي چې په درس نه پوهېږې. زما ګناه خو نه ده درسونه مې ډېر سخت دي. مینه رښتیا وایي مورې دا کتابونه موږ نه دي لوستي. زه یې یوازې نشم زده کولی که یې څوک راوښایي بیا مې سر پرې خلاصېږي. هو که څوک مرسته راسره وکړي بیا هېڅ سخت نه دي زده کېږي مو. اوس نو د مجیب او مینې د درس لپاره له چا مرسته وغواړم ته مې چاره وکړې خدایه. ناظره وا ناظره تا ته وایم ناظره کونی که څه بلا چې غږ مې نه اوري. تا ته نیول شي ناظر ګل دې بوخ دی بوخ. دلته راشه کار مې دی در سره. تا ته نیول شي وظیفه مې ډېره ضرور ده لرې د له مخې کوم بل وخت بیا خبره راته ووایه. وایم دلته راشه که نه بیا به دې سخت خفه کړمه. وای ډېر شله بني ادمې ښه ده دا دې درځمه. خیر د دې ټولو کارونو کس ته نه اخلم. کریمه ته دې ویل شي له خیره سره څه ضرور کار دې را سره و چې له پیرې او ګزمې دې را وګرځولم. چې شي پیره او ګزمه کوي ها لرې د له مخې کلینیک ساتم کلینیک داسې ساتم چې ان میاشې او مچانې هم د دیوالونو نه کلینیک ته نه شي الوتلی. غلی شه ډېرې لاپې مه وهه. یو ساده صفاکار مقرر شوی څه چوکیدار خو نه چې د کلینیک امنیت ساتي. ته د غوړه صافي او جاروګۍ د ځان سره ګرځوه کوټې پاکوه کوټې. کریمه ته دې ویل شي د کار دې راته ووایه پیره او ګزمه مې چې خلاصه کړم بېرته کلینیک ته دننه ورځم. د مقررۍ مې ډېرې کمې ورځې کېږي هسې نه چې ستا د لاسه مې له کاره وشړي. دا راته ووایه چې سهار دې زه ولې د ګلالۍ کوټې ته نه پرېښودم ها. کریمه ناظرګل سپین محمدین بني ادم دی ډاکټران راته ویلي دي چې د کلینیک نظم او ترتیب به ساتم. هر یو ناروغ چې د معاینې لپاره ډاکټر ته ورځي نو په نوبت کې به کېږي. له خیره سره چې پلار مې هم د ډاک د هدیرې نه راباسي د ډاکټر خونې ته به بې نوبته نه ورځي. بس که بدبخته ډېرې کړتې به نه کوې. کریمه دا خو ته یې لرې د له مخې که ان ولسوال او د دې سیمې حاکم هم کلینیک ته راشي بې نوبته یې نه پرېږدم. ته خو لا خوښه د دوکاندار یو شاګرد یې. ناظره خبر ته دې پام وکړه ګوره ګلالۍ د دې کلینیک روغتیا پاله زما خور د خور. زه به چې هر وخت دلته راتلم ښه قدر و عزت به مې و. اوس چې ته مقرر شوی دا نخرې او پیښې دې پیل کړي دي. له خیره سره ته د پیل په غوږ کې ویدې دلته حکومتي قانون چلیږي خپل نیولوي نه چلیږي. لکه چې زما خبرې ستا په غوږونو اثر نه کوي ها. ته دې ویل شي نور د زما وخت مه ضایع کوه. که بیا چیرې کلینیک ته راتلې نو د نوبت په کتار کې به درېږي او که داسې دې ونه کړو ستا د لاسه د کلینیک رئیس ته شکایت کوم. ته نه سړی کېږې صبر اوس په دې عقل ځای ته راولم. شاباس اوس بړبړ وغږېږه وغږېږه. توبه توبه مې ده توبه. خوښ مې که کریمه خوند دې رانه وشکوه. سمېږي او که نه بستر علادات سلام علیکم. علادات تا ته سلام در کول خود تو والیک نوایال. وبخښه ګلخانه د تا راتګ ته مې سپام نه دی شوی
ستړی مه شې. ته نه ستړی کېدل. تا ویل چې د څه شي تشویش کول چې په چورتونو کې ډوبېدل هېڅ همداسې نه پوهېږم چې ولې مې درته پام نه دی شوی. نه نه خامخا کومه خبره سته چې ته یې چورتي او سودایي کول. خو دا له ما نه اورېدل چې ډېر چورت او سودا او بنیاد هم ناروغ کول. آن خدای مو کړه په ځای چملول. ته رښتیا وایې؟ ګوره موټر مې ستا مستریخانې ته راوسته، دلته مې درول، دروازه مې خلاصول، ترې راکوزېدل، تا ته سلام کول، خو ته په خپلو چورتونو کې غرق او هېڅ ته پام نه کېدل. زه خیر دا ووایه چې موټر دې څنګه راوستلی دی؟ خراب خو نه یي؟ موټر خرابېدل، تا ته مې راوستل چې راته یې جوړ کول. سمه ده، ولې نه، درته جوړوم یې. صبر چې زه یې ماشین وګورم. اوکې دا دی، زه یې بانر درته پورته کوم. اوس یې کتل چې دې کې څه خرابي؟ دا ځای خو یې جوړ دی. صبر چې د بله خوا یې وګورم. پوه شوم. ویل څه خرابي درلودل الادات؟ په ماشین کې یو پرزه خرابه ده، دا ورته بدلوم. که د پرزې بدلولو کار وکړه ښه ښه، او که نه بیا به له سره وګورم. ډېر ښه، همداسې کول. زما موټر چې هر کله خرابېدل تا ته راوستل، ځکه چې پوهېدل ته یو ډېر ښه مستري، په صداقت کار کول او پیسې هم د خپل کار په اندازه اخیستل. په هر کار کې رښتینولي ډېره ښه ده. نو دا پرزه ستا په دوکان کې پیدا کېدل که زه تلل او د پرزولو دوکانه راوړم؟ نه نه، پرزه یې ما سره نشته، خو ته هم دلته کښېنه، پرزه زه راوړم. زه یې ولې نه راوړم؟ دلته په دوکانو کې اصلي او بدلې پرزې دي. او بله خبره ده چې نابلد کس باندې پرزه په ګرانه بیه خرڅوي، 100 روپۍ به یې تا ګټه وشي. خدای دې تا تل خوشحاله لرل او له چورتونو دې خلاصول. امین. زه دا دی ځم. ورځه. نه پوهېږم چې الادات د څه شي چارت وهل. ورکۍ ډېر کلونه مجرد ګرځېدل، کاشکې واده کول، کونډې خوشحاله کېدل. الادات له سړک تېرېدل او هېڅ شاوخوا ته نه کتل. موټر هم په تیز تیز راتلل. الادات موټر راتلل، پام کوئ چې موټر. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. الادات غوښتل چې د ګلخان د موټر لپاره پرزه راوړي، خو له سړک څخه د تېرېدو په وخت موټر ووهه. ګلخان د دې پیښې په لیدو سخت ورخطا شو او په بیړه یې الادات ته ځان ورساوه. د بلې خوا رحیمداد خبر شوی چې الادات موټر وهلی. راځئ واورو چې الادات په څه حال دی او رحیمداد ولې ژاړي. رحیمداد انکل خلکو بی چیرته ده، زما ټوټه چیرته ده. رحیمداد انکل حوصله کول پلیز، نه ورخطا کېدل. راځه دلته کېناستل. بی چیرته ده، زه راته وایه ستړی شو که زه الادات غواړم. په هغه څه شي انکل، په الادات هېڅ هم نه کېدل. ما په وخت کلینیک ته را رسول، ته فقط له خدایه دعا غوښتل. واقع زوی مې مړ شوی. خدایه رحیمداد انکل، رحیمداد الله مرسته کول. رحیمداد انکل بیهوش کېدل. اوس څه کول؟ خدایه رحیمداد انکل جکسن سترګې غړول. ته صبر چې لږ اوبه په مخ شینګه. رحیمداد انکل شکر خدایه. ګلخانه
الله دا زوی مې موږ ولې پرېښودو هغه ولې مړ شو ډاکټر څه ویل زما د زړه ټوټه ولې مړ شو الله داد نه مړ کېدل انکل که ته زما نه خبره پټې دا ده چې کنو زه پوهېږم چې زوی مې نور له موږ سره نشته درته ویل چې الله داد ژوندی نه مړ کېدل ته ولې زما خبره نه منل انکل داسې ما خوشحالې دا ده چې کنو لمر په دغو ته نه رایم داد انکل صبر الله داد دلته نه چې هلته نه دی چېرته دی پلیز ته لږ ارام کول رایم داد انکل د دروغو تسلي به راکوه دا ده چې کنو رښتیا راته ووایه زه رښتیا ویل رایم داد انکل دا ده چې کنو ستا ټول کالي ولې په وینو سره دي دومره وینه چې د تلې ضرور مړ شوی او نو داسې خبرې نه کول رایم داد دا ده چې کنو بلخانه وراره الله دا ډېر زخمي شوی که لږه ژوندی به پاتې شي که نه او یوازې پښه لږ زخمي کېدل راځه زه تا وروستل خپله په خپلو سترګو لیدل راځه زر مې ورولم داسې راتلل دېخوا راتلل راځه درغلم صبر دا څوک یې دروازه را ماتوې که څنګه زه یم شکیبا دروازه خلاصه که له څه وخته چې ولاړه یم وهي ستړې مشې شازې ترورې په خیرونو څنګه یې ښه یې کور کې کراري ده خیر اوسې شکر دی مونږ ښه یو ته څنګه یې شکر ښه یم راځه که نه دننه راځه نه خوشحاله شي ناستې ته نه یم راغلی بیرته ژر ځم چې کارونه مې نیمګړي پرېښي خیر خو به و څنګه راغلی زه خو په ډېره لویه هیله راغلی یم خو خدای دې وکړي چې ناهیلې مې ونه لېږي ته خو ووایه ترورې خدای به خیر کي ما ویل چې ته نوره نیم ساعته مونږ کره راځه تاسې کره څه شي ته زما بچیانو مینې او مجیب ته د درس لپاره وی دا کار خو په له ما ونه شي شازې ترورې ولې خبره دا ده چې زما خپل د پوهنتون درسونه زیات دي هېڅ وزګارېږم نه د کور کارونه هم دي نو دا به څنګه شي نه پوهېږم ترورې ښه که ته نشي راتلی نو نرګس ته ووایه چې زما بچیانو ته درس شروع کړي نرګس به یې کله وکړی شي ولې نرګس خو پوهنتون نه وایي که نه پوهنتون نه وایي ترورې خو د شورا او خپل کور کارونه هم ور په غاړه دي هغه خوارم غوږ ګرولو ته نه ده وزګاره نو چې تم نشي راتلی نرګس هم وخت نه لري آخر زه له چا مرسته وغواړم خیر دی ترورې ته اندېښنه مه کوه خدای مهربانه دی راځه کینه یو پیاله چای به وڅښې کور ودان بیا به کله در سره چای وڅښم اوس ځم بیا درته وایم چې له ما خفه نشي شازې ترورې کاش کولی مې شوی نه ولې به خفه کېږم تا خپله ستونزه راته وویله زه پوه شوم خو کاش بل څوک مې پیژندی چې مرسته مې ترې غوښتې وای زه که ما څوک پیدا کړل بیا درته احوال در کوم کاش چې کوم څوک پیدا شي السلام علیکم پردله ستړی مشې په خیر راغلی وعلیکم ته ستړی مشې کریمه په خیر راغلی راسه دغلته کښېنه خیر ویسي اریګاټه څنګه یې پردله د کلینیک نه چې رخصت شوی وي بیا مې نه وي لیدلی ما ویل راځه نن یو پوښتنه وکړه خیر اوسې ښه یم د میوې راوړلو ته اړتیا نه وه صاحبه مهربانه ما او تا خو شریکان یو دا رسمیات مو ترمنځ نشته د ناروغ پوښتنه د ثواب کار دی په دې سره د خلکو ترمنځ مینه او خواخوږي ډېرېږي بیا دې هم کور ودان شه صاحبه مهربانه زه هم بد نه یم د خدای شکر دی تر پخوا ډېر ښه یم ګزاره کوم رښتیا پردله ټپ خو به دې اوس ډېر نه خوږېږي نه ډېر درد نه کوي د شکر ځای دی چې مرمۍ مې په سر یا سینه ونه لګېده که نه بیا به د دې حال په ارمان وم صاحبه مهربانه همدا د شکر ځای دی ته رښتیا وایې
که د مرمۍ سر یې زړه ته سیخه شوی وی نو اوس به د ژوند څه کم نه وی کړی. همداسې ده صاحبه مهربانه، خو اوس هم له پخې نه لږ لږ په تکلیف یم. په لاره سم نشم تللی، په تګ کې ډېر په عذابېږم. مرمۍ کار څومره سرسري تیره شي بیا مرمۍ ده او انسان د کاره غورځي. ته هم ښه وایې صاحبه مهربانه، د اوسپنې او غوښې خو نه سره کېږي. بس د خدای شکر به ادا کوم چې ژوندی پاتې شوم. که زما مني نو یو څه وخت قرار په یو ځای پرېوځه او ارام وکړه. ډېر ځان مه ستړی کوه، هسې نه چې پښې ته دې کوم تاوان ونه رسېږي او تر دې دې ډېر پسې ونه ځوروي. هو ډاکټر هم د احتیاط راته ویلي دي. بس نور دې زړه مه اچوه، چې د ځان سره د لږ پام وکړي ډېر ژر به ښه شي که د خدای رضا وه. خو زه یو بل شي ته ځورېږم کریمه مهربانه. څه ته ځورېږې پردله؟ ما ته ووایه که مې په وس کې و چې یو لاره ورته پیدا کړو. که مې له جانبا سره دوکه نه وای کړې اوس به په دې حالت نه وای. یاره دا خو دې حقیقت ویل پردله. د کلي او کور په ژوند کې رښتینولي او ښه چلند سړی ډېر خوشحاله کوي. زه اوس له خپل ځانه شرمېږم صاحبه مهربانه. له جانباز نه مې څو وارې د واده په پلمه پیسې واخیستې خو کار مې ورته ونه که. په دې خاطر جانباز ته غوسه ورغله او ډزې را باندې وکړه. تر ورخ تېرې اوبه بېرته نه راګرځي، خو اوس یو ښه کار کولی شي چې جانباز وبخي او ابرا ورته وکړي. نه داسې خو بیخي نه کوم صاحبه مهربانه. جانباز ډېر زیاتی را سره وکړه، ډز یې را باندې کړی ډز. شکیبا غریبه له خپلو درسونو نه ده خلاصه. زه یې لګرم او پوهنتون یې رخصت دی، پرېږده چې دا خپله مطالعه ورته وکړي. د کور په کارونو کې خو زه مرسته ورسره کوم. ګمان کوم چې ګلخان زنګ وهلی. صبر. اوهو دا خو په رښتیا ګلخان دی. هلو نرګس، سهال څه احوال؟ شکر ګلخانه، ته ښه یې؟ د خدای فضل زه بیخي جوړ تیار. په کور کې څه حال؟ پاپا او مامي څنګه؟ روغ جوړ؟ ټول ښه دي، خیر و خیریت دی. تا ته مو زړه درختلی و چې ولې ناوخته شوې او کور ته رانغلې؟ اوکې ته رښتیا ویل. په ما نن رښتیا یو څه ناوخت کېدل. زما هم ساعت ته پام نه. ټلیفون دې بند و، ما ډېر زنګونه در ووهل خو شبکې ویل چې ټلیفون له ساحې وتلی. ساري زه ډېر بخښن غوښتل. ټلیفون مې په جیب کې پورته کېدل، زه هېڅ نه متوجه کېدل ورته. زه شکر چې زنګ دې وواهو. خو څه شوي دي؟ ولې دومره ناوخته شوې؟ هېڅ نه پېښېدل، زه بیخي جوړ تیار، نو پرابلم. تاسو زما اندېښنه نه کول. اوکې په کوم کار باندې مصروفه یې که څنګه؟ زه نن شپه په کلینیک کې پاتې کېدل. اوس ډېر ناوخت او نسم کولی چې تر کوره درسم. وی خدایه دا څه اورم؟ څه در باندې شوي دي چې تر کوره پورې نشي راتلی؟ زه بیخي جوړ تیار، په ما هېڅ هم نه کېدل. پلیز ته ارامه اوسېدل، هېڅ خبر نه. زه څنګه ارامه شم؟ که په تا باندې څه نه وای شوي نو بیا په کلینیک کې څه کوې؟ نرګس ته خو یو وار زما خبرې ته غوږ نیول چې زه څه ویل. ژر راته ووایه څه کیسه ده؟ څه پېښه شوې؟ پلیز نرګس ته زما خبره اورېدل. زه په کلینیک کې له یو انډیوال سره پاتېدل، په خپله په ما هېڅ هم نه کېدل. رښتیا وایې؟ خو دې رښتیا ویل، ما نه کله تا ته دروغ ویل. اول دې زړه را باندې واچو. ما ویل خدای مه کړه چې څه در باندې شوي او ته یې له موږ پټوې. نه هېڅ اندېښنه نه کول. اوکې ښه شکر چې هسې ته جوړ یې. نو په ملګري باندې دې څه شوي دي؟ ملګری مې اوس په کلینیک کې بستر کېدل، زه هم ورسره شپه همدلته پاتې کېدل. ما نه غوښتل چې ملګری مې بستر کېدل او زه ځینې تلل. خدای دې جوړ کړي. خوا مې پرې بده شوه. خو ودې نه ویل چې څوک دی؟ زما یو انډیوال. اوس ناوخت، بیا په کراره کیسه درته کول. اوکې بای